नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा بختاور ته نه پوهېږې او خو زه نه پوهېږم بختاور نه پوهېږې نه پوهېږې ته نه د پاره دا ته څه کوې زه تا د پخپو غورځېږم خو لیونی شو د خو دماغ خراب دی نن ما پسې چاڼ راواغسته هسې نه چې سبا ما مړه کړي مړه مې کړي دې نه ښه ده چې زه خپل ځان پخپله مړ کړم سلاره جنې پسې خو روان یو خو دا راته ووایه چې د امیر خان دا خوښه شوې څنګه ده شاکر خان هغه غریبانان خلک دی په لارو کوڅو کې ګرځي او چېرته روانه وه پټي کې ساګ کو یا یې ګیا کوله امیر خان ولیده او خوښ یې شو ګوره سالار خانه دا څه سبزي نه ده او نه څه فروټ دي چې د انسان خوښ شي او روا بېلي او خوب یې خوري نه دا د زندګۍ سوال دی ژوند ورسره تېرول دي او بله خبره دا ده چې لیونی شوی دی ورپسې هم دا هم حیدر خان نه پوهېږم چې دا ولې شاکر خان که تا ولیده که نه نو ته به هم وایې چې واقعي دې جینۍ پسې لیوني کېدل په کار دي ځکه خو پسې حیدر خان او امیر دواړه لیوني ګرځي خو جینۍ راته د داسې کور ښکاري چې حد درجې غریبانان دي او پلار یې هم داسې ښکاري ته به وایې چې دننه شته او سبا به بیا په کوڅو کې چغه وایي چې وظیفه راوړئ خدای مو بخه سلاره خبره دې بالکل صحیح ده دا په سلو کې یو دانه یي چې الله رب العزت څوارلسمې سپوږمۍ په شان پیدا کړي خو پاتې شو د غریبۍ خبره نو که نصیب یې چېرته امیر سره و نو انشاءالله تعالی په کم ګاړو کې چې مونږ ګرځو ټول ګاډي ټول جایداد به بیا انشاءالله د هغې خیر دا راته ووایه چې مور و پلار یې شته و که نه شاکر خان زه خو صرف دې نه خبر یم چې جنۍ ده و دی پل سره به تاویږئ پلار یې دی نور یې ما ته د خاندان پته نه لګي چې په خاندان کې څوک شته او یا نشته صحیح ده دا دعا کوه چې پلار یې پځئ او مور یې پځئ سیده ځمه داسې تاو شي
زرینی جی خادم څه شو؟ هغوی خو لا اوده دي دا خو سره غرمه ده مونځ اودس لی پاسوه نه سهار مې پاسولو مونځ یې وکړو خو هغه ویل چې زه ناشته لا نه کوم زه سمدمه خوب کوم میسې ده ټیک ته ده بابا سي خیر دی خادم سره مې د کار و ښه خو زه چې راپاسي نو بس شاکر خان دای کور دی شاکر خان وړه به ورته دا وره چې دا ورچه و ته وګوره بهره چې څوک دي صحیح ده زه ورځم السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام وایه بچي خیر خو دی که نه خیر دی کاکا جی خان دې غواړي څه خبرې در سره کوي صحیح ده بچو سلیمه نواب صاحب زه خو یم خیر دی یو پیره به موږ دغه جینۍ لیدلې کتلې وه بیا به تاسو په خپله طریقه باندې پویه کړې وه که زما بیا یو کار وکړه لاړه شو ځان سره یو نوکر بوځه او د دې جینۍ معلومات هم په ویم ګوره بختاور نواب صاحب مرجان بختاور نواب صاحب بختاور بچی ولې زما څه چل دی بختاور نواب یم څه چل دی زما نواب صاحب गाड़ी ना पकड़ के आपा जना दमर कोशिश درا ستا دا اندازه ما پخ نشو ما هوی کو ته زما زوی نو زوی به اوسې زه ورځم नवाब साहब गाड़ी रा बाहर के زه अमर देव अपा ना दा बख्तावर जरा बच के गम ته دلته شاکره ته او سلیمه زه دلته مې لږ کار و ها داسې تېرېدمه ته دلته اوسېږي او شاکره زما خو شل کاله وشو چې ما نوابي پرېښې ده او تا ته ښه پته ده چې زه یو ملنګ انسان یم بابا چې هغه د کور را شړلم نو کله یو ځای او کله بل ځای او سلیمه ما ته پته ده چې ته په خپل پلار حق کړی وي خو تا راته ووایه چې ډېره موده پس
شل کاله پس مې ولیدې. اخر دونه ظلم خو تا کړی م نو چې دا کم ظلم تا سره وشو. دا ولې؟ تا ته پته شاکره چې پلار زه په سر اوښ کړم، اپا کې مړم شو خو په کور کې ما قدم کېنښوده او جنازې ته درغلی وم خو شاکره ډېر لرې ولاړم. او که نه ما هم دا سوچ کولو چې د سلیم خان پلار مړ دی او جنازه کې ته مو ونه لیدې او ته وایې چې یاره زه راغلی وم خو شاته ولاړو. شاکره څنګه به نه تلم، پلار مې و، دیدار مې وکړ خو هغه هم په مړونې باندې. خو دا راته ووایه شاکر خان دلته دې څنګه پېښه وکړه؟ دلته مې داسې پېښه وکړه سلیمه، دلته یو تحصیلدار ملګری مې دی، هغې له ما ورکړي وو د ځمکې کاغذونه. نو داسې تېرېدمه نو زما په خیال جوړې د سلار دا ور غلط شو نو ویې والو. نه شاکره دا خو دې خو کړل، زه په دې کور کې اوسېږم چې کله م راځي چې یو بس کې کوم مېلمانه راسره وي بیټک هم پکې شته چې هېڅ غم ونه کړې شاکره. زه همغه سلیم یم خو خوی مې د ملنګانو دی. سلیم خانه ښه دی چې ژوندی مې ولیدې، زړه مې ډېر خوشحاله شو. خو زه به یو ورځ بیا راځم. شاکر خان ستا خپل ځای دی، زما ورورې چې هر کله راځئ ما ته هېڅ مسله نشته. الله دې خوشحاله که. خو دا راته ووایه شاکر خان چې دا مې ونه پېژنده. سلیم خان دا زما خپل کس دی، دا زما د زوی په شانتې دی. چې دا ستا خپل کس دی نو تا سره به یو هلک راته امیر نامې وه، دا څوک دی؟ دا ستا خپل وراره دی او زما زوی دی. زه ټیک ده شاکر خان ستا خپل کور دی چې کله م راځي ډاډه راځه. زه خو ډېر خوشحاله شوم سلیم خان چې زما زوی ماشاءالله ښه کور کې قدم ایښی دی. دا خو زما خپل کور دی، انشاءالله راځم به او جنازې ټیم دی هغې لم ځمه او ځای مې دې ولیدو. شاکر خان زه تابعدار یم، زه په نوابانو کې نه یم په ملنګانو کې یم. ما ته پته ده سلیم خان وی نشي د خانانو ملنګانو سره کلي، چېرته خان عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن. ورځه خوشحاله اوسئ. نرس څه د یاري خطره خو نشته که نه؟ نه جنۍ سم نشته، اوس به انشاءالله ټیک شي. ها مهرباني. تا دې څه وکړل بختاور، تا دې څه وکړل؟ سم نشته د یاري سم نشته. ها اوس به ټیک شي انشاءالله. خوشحاله شي بچې، دقه یوه کسه ده په ډېرو مرادونو باندې رومې الله نه غوښتې ده. ټیک به شي انشاءالله. اوس ها سم نشته د یاري. یریږې ما ډاکټر صاحب راځي په هغې ټریټمنټ به ورته اوس هغې وکړي. ها د یارې سم نشته دی. ټیک ده ټیک ده بچې ټیک ده، مهرباني. چغه نواب صاحب به چېرته کي؟ خدای لالاله به مې څه جواب ورکوم چې ستا د بختور ما هېڅ حفاظت ونه کړی شو. وایي به چې لا خو ستا کور ته درغلی نه ده د هغې د ژوند
دا حالات شروع دي چې زما کور ته راشي نو څه به لالا ډېره پاتې درته راغلم حیدر صاحب سره خو به زه خبرې کوم خو چې کله د دې هسپتال نه وځم دا کومه نشه چې نن سبا د ده په سر باندې ده دا به ته ډېره زر کوزه کړم ډېره زر راپاسې دي خوبه سترګې خو د باندې چوپی چوپی کېږي موره بابا څه شو هغه چای کوسې ګېټو ډبولې بخار ووتو او مشال هغه لا اوده ده خپلې کمره کې پرېږده چې ودی شاکر خان ته خو دونه په غوسه رالې ما پړه کې ویلې چې نن به د دې ماما نه دا شاکر خان بوټی بوټی جوړی او د کلي په دې سپو به خوري خو تا خو د هغه د مخې ځان نشه لګېدړه جوړه کړه زه په دې خبره پوه نه شوم چې دا اخر دی څه ته چې پیږې که نه بچیا نو وخت به ډېر تېر شوي دا تا ته پته شته دا څوک و او خبرې لږې سلو کوه سلو چې وی نه وي دا د ملک سدولا جان د نواب صاحب رور دی د نواب صاحب ورور دی دا او نو دا بیا داسې په خړ پړ کور کې څه کوي کمکله شیر علي ډېر زبردست کار دی کړی دی اول خو دې ښکل کم او بیا دې خبر کم یو خوا به حیدر خان زما لور وکي با ملک شاکر خان او بل خوا امیر خان ډېر زبردست ځکه قدم کېښو د دې لور بم زما کور ته راشي کېنه ګاډي کې یو ګډ روغ واړه وخیژئ مور ناشته تیار کړې نه یو کپ چای رالی باغ ها دا جیرالی پاسې دی او داجي څوک وبار داجي شاکر خان راغلی و شاکر خان کوم شاکر خان بابا سعدالله خان اوخی هغه شاکر خان یادو شاکر خان دلته څه کوي سره ځمکې لانجه وه هغې پسې راغلي وو نو په غلطۍ کې ورته زمونږ کور ښولی وو خو دا ښه شوه چې تا سره ملاقات وشو بابا شاکر خان له به زمونږ کور ته د راتګ موقع نه ورکړي خادمه دا ته څنګه خبرې کوې دا امیر چې کوم دی دا د شاکر خان زوی دی او د مشال رشته ما امیر ته ویلې ده नसीब में